او په نص او په حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیہ السلام خپلی بیبي ته ښودلې، خپلی بیبي ته وی د مؤمنانو مور ته وی چې کله ماښام اذان وشي کنه، د ماښام اذان ووري او جواب یې ورکړي، نو بیا دعا کوه اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے ام سلمی دا دعا کوا، اے د مومنانو مور توائی، نبی علیہ السلام د مومنانو مور ته دعا خی، و دا دعا کوا چې ماخام اذان ووري نوایا اللهم هذا اقبال لیلک، یا اللہ ستاش پرالالا و ادبار نهارک او شورز دی لاړه، شپه دی مخامخ شوا او رز دی لاړه، و اصوات دعاتک او یا اللہ